رمضان المبارک په میاشت کې د سوشل میډیا سره ډیر زیات احتیاط کوي. سوشل میډیا که د چا ضرورت وي اسلامی بیان ریکارډ کوي، اپلوډ کوي، خلق ته رسوي، مخکې شیر کوي، د دین دعوت په چلوي. اس خبره نه د دین چاردو ښه خبره ده په چاردو چې داسې نیکه چاره میږ وکي ښه چاره وکي. یو سړی ته په چاردو چې سوشل میډیا زیاته استعمال کو خلک ته دین په دا طریقه باندې ورورسه میږ ستوز دا خبره بیانوله وای چې کیما شکل باندې چې گمراهی پلاویږي په یغه شکل و هغه گمراهی ختم کوي. په سوشل میډیا باندې گمراهی پلاویږي تل تنوسته کتاب په دا باندې لیکي چې دا گمراهی دو هغه خلق دا کتاب نه کسي چې په موبایل باندې گمراهی پلاویږي د موبایل په ذریعہ گمراهی ختم کوي. خلک دا سوچ مکه عالم سره د موبایل تنوسته بیا بیان اپلوډ کوي بیا داس کو دا غلط سوچینه خپل ځون تکشر دی. نو خبره ده چې سوشل میډیا د چا ضرورت وي استعمالوي، چې د چا ضرورت نه وي هغه اسلامي نت شای په کسي او نه مخته بل چاته لږي اسه فیسبوک چلوي فضولیات وهولیات دا په کسي غانه په ژغوي. نو داسې کس ته د سوشل میډیا استعمالول بالکل اجازه نشته. ویلې ځون گمراه کوي خاص کر د رمضان مبارک میاشت هغه د عبادت ته پوره خاصتو ویلې سوشل میډیا ته نوستي ویلې په دا باندې ټیم ځای کوي ویلې خپل سوچ په دا باندې خرپوي ویلې خپل صلاحیت په دا باندې خرپوي. الله تعالی د میشت ټول ته هدایت نصیب. د میش د بزرګونو د معمول په یو وخت کې موبایل نه وي بیا دای ته کله خطوط تر خطینه ورتل دی و یو بوري ورته څخه کړی و د رمضان مبارک په میاشت کې خط یخته چو خط ورته یخته چو چې کله د میاشت تیر شوله هغه بوري و خلاص کړه پاکه خطینه روښل چې کله څوک وفات شوی و د توچا پیغام ورکول چې ان لله و انا الیه راجعون. د خوشی ولا خبره و الحمدلله ویل اصلاحي خبره و الټا جواب ورک خط ورته ولیک. د میر بزرګونه په یو وخت کې ها د رمضان مبارک ته پوره ټول وخت خاص کړو. نن روشه همیشه موبایل په لوس کې نیولای فضولیات په کسي ټیم په ځای کوي بیا دا خدای چې خپل کسي خلق ته مخکې نشر کوي فضول شینه ته د دین خبره مخکې نشه پلا کولای بیا فضول خبره مخکې ما پلا کوه اسه ټیم مزه کوي خپل ځون ها ځون ګناګوروي خلک ګناګوروي. بل په دا میاشت کې د میژو د مدارس چټي وي خلک په ځین کې دا یو سوچ ورلويږي چې مدارس ول چټي کو دا وی چې میش خو سفر دین زیات وکا بس د رمضان مبارک د میش د چټي وخت نه دا د مدارس کله سوچ نه دی. د مدارس د استوزونه دا سوچ دی چې دا ما تو سبق ویا سبق ویا دا وسی و مې داس راونه چې داغه د انفرادي معمولات ضرورت په دا کې توس انفرادي اعمال وکي په دا کې توس تلاوت وکي په دا کې نفلی عبادت وکي صلات التسبیح وکي هر قسمه عبادت کې په دا کې رجوون سي په صحیح طریقه باندې توس دغه میاشت راکې. نو د میش د بزرګونه اصل مقصد دا دی چې په دغه میاشت کې طالب انفرادي زیوت عمل وکړي خلق ته دین ورسوي خپل دین نه پیرا کول چې دا حاصل کړی دی هغه دین خلق ته ورسوي. په دغه میاشت کې بل رمضان نشریات په نو باندې په ټي وي باندې پروګرامینه وي غټ پروګرامینه شي نوم یې ورکړی وي رمضان نشریات اسلامی نشریات اسلامی پروګرام فلا کسي په دا غلط فهمي کې کله مرته چې میش ټي وي ژغوي په دا باندې اسلامی بیانینه ور اسلامی بیانینه په ټي وي باندې د عالمونه کسه باشد یونیور کوي بس نور ټول چې د رمضان نشریات په نو باندې پروګرامینه وي په دا کې سړی هوي په دا کې ډانسر هوي په دا کې غیر محرم شزه هوي بے پردګي وي پکې پرده نه وي بغیر د پرده نه مخکې درته نوسته وي ته رمضان نشریات په نو باندې اسلامي خبره رسوي. دا نه وایم چې ټول پروګرامینه خطو دي په سل کې 2-3 پروګرامینه 15 پروګرامینه د سوچ هغه اسلامي نو ټول غیر اسلامي دي. دا پته نه کې چې تو مذهب د تو تعلق د کومه فرقه سره دی تو مخته اسلام شریک کړی دی په ټي وي باندې خلک خبره بیانوي یو خو د تو د مذهب پته نه بل په رمضان نشریات کې غیر محرم شزه نستوي د یغه قتل قطعا اجازه نشته ګناه دی کبیره ګناه دی.
او درمه خبره ده که چیرته داسې چې یو پروګرام بالکل اسلامي وي بالکل شرعي وي په دا کې هم ډېر زیات احتیاط کې که غیر محرم ښځه نه وي په دغه بیان کې د نه اشتهارات چلیږي په دغه بیان کې د نه مشهورتیا چلیږي د غیر محرم پټګون ورچی غلط ویډیو ورچی غلط پټګون ورچی ته څنګه وایي چې زه رمضان نشریات په نو باندې پټوي باندې اسلامي پروګرام کسه نو کچیر دا وایي چې زه اسلامي پروګرام کسمه په دا غلط فهمي کې کله مرځه غلط سوچته دی اسلامي پروګرام کسه اسلامي پیج لایکا په باندې د خاص عالم چې د یو سره تعلق وي واسطه د یو سره پیژنې چې د کیم مسلک سره تعلق دی اهل حق سره د اهل باطل سره دی بیا د اهل حق بیان نه کسه ډاونلوډ کوي زون ته کسه په کور کې ورته راو نو الله تعالی د میشتو ټول ته هدایت نصیب کو الله تعالی د میشتو ټول ته مسنون اعمال د کړل اهتمام نصیب کو الله تعالی د میشتو په ځړینه کې دغه سوشل میډیا چې میږي غلطه استعمالوي دغه نفرت الله تعالی د میشتو په ځړینه کې پیدا کو او الله تعالی د میشتو ټول ته سوشل میډیا په صحیح طریقه د یغه د استعمالولو توفیق نصیب کو